السلام علیکم قدرمنو اوریدونکو او کتونکو. هغه اداکاران چې اوس په دې دنیا کې په بدني توګه نشته، د هغې د زیږون او د وفات نیټې د سره شریکوم. خو د هغې نه مخکې یو خواست چې زما د نوې چینل حاجي اسلم آفیشل ما هم تاسو دپاره کولاو کړی دی. زه تمه لرمه چې د دې په سبسکرایب کولو کې، لایک کولو کې، شیر کولو کې او په کمنټ کې به راسره مرسته کوئ. اوسه پورې که چا زما دا نوې چینل حاجي اسلم آفیشل سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ چې تاسو ته زه ښایسته ښایسته پروګرامونه په دې چینل باندې در رسوم. نو راځو هغه اداکارانو له چې اوس په بدني توګه په دې دنیا کې نشته. بدر منیر دا نامتو اداکار په کال 1940 کې مدین سره خوا کې شاګرام کلي سوات کې زیږېدلی و. په 11 اکتوبر کال 2008 کې په حق ورسېده. قبر یې په کریم بلاک لاهور کې دی. یاسمین خان د یاسمین خان خپل نوم شمشاد و. دا په کال 1950 کې په جمرود کې زیږېدلی وه او په 15 اپریل کال 1920 کې یعنی 99 کې خپل خاوند عارف قتل کړه. بیدار بخت دا ناموړی اداکار چې بنیادی طور تعلق د مانسیری سره په کال 1944 کې پاړه شینار کې زیږېدلی او په کال 1996 کې وفات شو او په مانسیره کې په خپله ابایي هدیره کې دفن کړی شو. عمر دراز خلیل عمر دراز په کال 1929 کې په سوکنو کې خلیل خان کره زیږېدلی او په 14 مارچ کال 2014 کې وفات شو او په سوکنو کې خاورو ته وسپارلی شو. نگینه خانم دا سندرغاړي او اداکاره په کال 1941 کې په پړانګو 400 کې زیږېدلی وه. د پلار نوم غلام مرتضی چې په پولیس کې او دا په 24 ستمبر کال 2003 کې ووژل شوه. طارق شاه د طارق شاه تعلق د تاڼې ملکنډ سره په اصل باندې سیدان دی. د په کال 1952 کې زیږېدلی او په 9 دسمبر کال 2011 کې د تور زړي نه وفات شو. کلیم شاه د کلیم شاه خپل نوم سردارالدین تعلق د حضرت کاکا صاحب سره د زیږون نیټه 1946 ده او په کال 2010 کې په حق ورسېدو. بابرا راج د بابرا راج تعلق د ملتان د خانابدوش قبیلې سره د یو اندازې مطابق د زیږون نیټه 1959 او په کال 2023 کې د شوګر او نورو ناروغو د لاسه وفات شوه او په لاهور کې دفن شوه. نیمي د نیمي خپل نوم نورینو بنیادی تعلق د سیالکوټ د کلیوالي علاقې سره د زیږون نیټه 1955 ده. دا د کینسر ناروغۍ ونیوه خو د هغې نه مخکې فلمونو سره تړون پرېښودی او په کال 2008 کې وفات شوه او په کریم بلاک لاهور لویه مقبره کې دفن ده. راجا مثل خان په شانور سټوډیو کې باقاعده طور ملازم یعنی نوکر د په 1942 کې په ترنافارم پېښور ضلع کې زیږېدلی او په 28 نومبر 1998 کې وفات شو. فاروق چې فلم سازم هدایتکارم او اداکارم تعلق د اټک کیمبلپور د شکردرې کلي سره په 1948 کې زیږېدلی او په 2009 کې وفات شو. جبینه خان په 1944 کې په چارسده خاص کې زیږېدلی وه. د دې رور جعفرو چې کیمرمین اول په لاهور کې او بیا
پاکستان ټلویزیون ته لاړو. یبینا خان په کال 2011 کې وفات شو او په لاهور کې دفن ده. جامی ګل د جامی ګل خپل نوم عبدالجمیل بنیادی تعلق د کوټ سره ولې پلارې ژوب کې جایداد اغستی و نو دی بیا ژوب کوټې ته لاړل بلوچستان ته لاړل. د زیږون نیټه د یو اندازې مطابق 1942 ده او په 2019 کې وفات شو. رب نواز په کال 1943 کې په بنو کې زیږېدلی و. دته هم مختلفې بیمارۍ ولګېدې او په کال 1998 کې په لاهور کې وفات شو او په لاهور کې دفن شو. بختیار ټانګا دا د رب نواز ورو چې په 1929 کې په بنو کې زیږېدلی و. د هم مختلفو بیمارو ونیو او په کال 2004 کې په شیرپاو هسپتال کې وفات شو او هم په بنو کې خاورو ته وسپارلی شو. جاوید ګل په کال 1950 کې په ژوب کې زیږېدلی و او په کال 2023 کې هم په لاهور کې وفات شو. علم خان د علم خان تعلق د سیدو بابا سوات سره و. د زیږون نیټه 1950 ده او په کال 2015 کې په مانسیره کې وفات شو او د بیدربخت سره په خوا کې سلی دی. اسماعیل شاه تعلق د کوټې سره و. په کال 1952 کې په کوټه کې زیږېدلی او په 1 اکتوبر 1991 کې ځواني مرګ وفات شو. ایمل خان خپل نوم حکیم الله مقام اورګزیو په 1944 کې زیږېدلی و. په 23 نومبر 1994 کې په پېښور کې وفات شو او په سیول کوارټر لویه مقبره کې دفن دی. زرمامد په اصل کې مولا ګور و، ډراماټیسټ هم او په فلمونو کې هم کار کړی و. دی په 18 اپریل 1961 کې په مولا ګورو کې زیږېدلی او په کال 2023 کې وفات شو. اقبال بخاري کامیډین دی په کال 1942 کې پېښور کې زیږېدلی او په کال 2015 کې وفات شو. پېښور ته نږدې پخه غلام کلي کې خاورو ته سپارلی شوی دی. شیرین تاجه د دې تعلق د ملکان سره و. د دې یو لور هما ده چې هغه هم په فلمونو کې هیروین راغلی ده. دا په کال 2022 کې وفات شوی ده. جانزیب سهیل بنیادی طور کامیډین و. په کال 1942 کې په اکوړي کې زیږېدلی او بیا په ټلویزیون کې پروډوسر شو. په کال 2022 کې وفات شو. لیاقت میجر په کال 1944 کې په نوخار کې زیږېدلی او په 21 جون د جمعې په ورځ باندې وفات شو چې کالو 2019. نثار محمد خان د صوابۍ د شاه منصور سره تعلق لرلو. په کال 1940 کې صوابۍ شاه منصور کې زیږېدلی. په ډېرو فلمونو کې کار کړی دی. په 8 سپتمبر کال 2013 کې وفات شو. صابر وسیم پېښور سره نږدې په خدرخیلو کې په 1940 کې زیږېدلی. مکالمه نګار مو، مصنف مو او اداکار او فلمساز هم او په کال 2021 کې په لاهور کې وفات شو. سید اکبر صابر چې په مخرور فلم کې د ویلن کار کړو په 15 فروری 1913 کې په نوخار کې زیږېدلی او په 15 فروری 1988 کې وفات شو. هم په نوخار کې دفن شو. نادر خان بنیادی تعلق د کابل سره و. په کال 1952 کې په کابل کې زیږېدلی و. دی لاهور ته رالو او په کال 2013 کې د کینسر د بیمارۍ په وجه وفات شو. په کابل کې خاورو ته سپارلی شوی دی. اسماعیل خان په کال 1955 کې پېښور کې کوټه سرخوا کې کسابخانه ده هلته زیږېدلی و. دته هم مختلف قسم بیماری لګېدلې وي. په ډېرو فلمونو کې کار کړی او په کال 2015 کې په اسلام آباد کې وفات شو.